بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د ذوالقعدې میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي میاشتې 28مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات د اوبو رسولو ریاست مسؤلان د هرات ښاریانو څخه د چشاک د اوبو په سپما کې د همکارۍ غوښتنه. د هرات ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله اټیوالو ته ډیری مالي زیانونه اوښتل. او د هرات ولایت د مجاهدو ځواکونو لخوا 15 تنه د نشهیي توکو د پلورلو په تور نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. د هرات ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله د دغه مارکیټ اټیوالو ته ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. ځایي چارواکي د اور لګېدنې له امل د جامو پلورلو په یو مرکز کې د برېښنا د شارټۍ له امله رامنځته شوی او وایي چې تر اوسه د اوښتي زیان دقیقه شمیره نه ده معلومه. دغه اور لګېدنه مرګ ژوبله نه لري، خو د لوګي د تنفس له امله یو شمېر کسان ټپیان شوي او د هرات امبولانس پرسونل روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ښار په یوه سوداګریز مارکیټ کې چې د کورنیو لپاره جامې او د اړتیا وړ نور توکي پلورل کېدل، تېره شپه له 2:30 بجې راهیسې اور لګېدلی دی. ځایي چارواکي وایي لومړني اټکلونه ښیي چې د اور لګېدو له امل ښایي د برېښنا شارټ وي او تر اوسه د اوښتي زیان په اړه معلومات نه لري. این مارکت یک مارکت بزرگ تجارتی است که در اینجا بیشتر البسه هست و مواد آرایشی هست، لباس هست، کفش هست، کیف است و شغلای است که خانواده ها باید سر و کار دارن. با توجه به نزدیک بودن عید سعید قربان و کمی بازار کمی رونق پیدا کرده بود و این مارکت همروزه شاهد بازدید هزاران نفر از این ساحه بودن. ما از خود مقام ولایت هرات، ریاست شهرولی، اطفائیه و بخش صحت عامه و هرات آمبولانس و تمام کسایی که زحمت کشیدند به منطقه رسیدن و همکاری کردند و همی حال هم در حال تلاش هستند که آتش مهار بکنند. ما تشکر و سپاسگزاری میکنیم. په هرات ښار کې د جامو په دغه مارکیټ کې اور لګېدنه داسې مهال سوې چې د لوی اختر په رارسېدو سره دی. یو شمېر اټیوال وایي چې په دې وروستۍ ورځو کې د سوداګرۍ د ښه والي له امله ډیر توکي وارد کړي، خو اوس یې هر څه له لاسه ورکړي دي. خود ما شخصا با خاطر که جلو عید به جلو داشتیم که عید آمد، کل دکاندارا آمدن خود اکمال کردن. ما خود ما همیشه به سفر میریم به نزدیک عیدا و تعطیلات اینا که میشه به خود جنس میاریم. خود ما شخصا در حدود 10 لک داشتیم. خواهش ما از دولت امارت اسلامی اینه که به این کسب کار ما چون خیلی متضرر شدم کمک مالی کنم، چون اینا قرضدارم، پریشونم، اینا چیزی آی در بساط بر اینا نمونده. چنانچه شما آماده ایم دیدیم اینجا میبینیم که از این مارکت دیگه خیر از خاکستر دیگه چیزی برای از این برادران نمیرسه. هر کال د اختر په رارسېدو سره د هرات ښار بازارونه په ځانګړي ډول سوکاله کیږي، خو د نن ورځې له اور لګېدنې وروسته به د هرات د بازار په دې برخه کې سوکالۍ نه وي. د هرات د اوبو رسولو ریاست چارواکي د دې ولایت له ښاریانو غوښتي چې د چشاک اوبه سپما کړي. د چارواکو په وینا د دې ریاست د اوبو رسولو شبکه شاوخوا 80,000 پیرودونکي لري چې له نورمال ظرفیت څخه ډیر دي. یو شمېر ښاریان هم ټینګار کوي چې خلک باید اوبه ذخیره کړي او د اړتیا په وخت کې وکاروي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د اوبو رسولو ریاست د اوبو ذخیره چې څه د پاسه 80,000 مشتریان ترې ګټه اخلي.
د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې ښاریان دې د اوبو د سپما او د اړتیا په وخت کې د کارولو ترڅنګ د چشاک د اوبو د سپما په برخه کې هم هڅې وکړي. متاسفانه هرچی که ما تولید خود روزانه زیاد میکنیم او چیزی که مردم ما مصرف میکنه فکر کنم در آینده خیلی نزدیکی ما دچار مشکلات بشویم. به خاطر از چیزی که خداوند جل جلاله چیزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته متاسفانه که در شهر ما او مراعات نمیشه که همان اسراف بی جای آب است. دغو مسؤلینو د ښاریانو لپاره د 24 ساعته خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د هڅو خبره وکړه او زیاته کړه چې کله ناکله د لنډې مودې لپاره د برېښنا د پرچاوۍ او تخنیکي ستونزو له امله د چشاک د اوبو جریان پرې کیږي او بیرته نشنول کیږي. هر کس به توان خود ممکن ذخیره به خانه خود آماده داشته باشه. در وقتی که آب هست ذخیره اینا پر باشه، اگه آب ختم میشه از آب استفاده کنن. خدای ناخواسته چند باشه که آب از اینا قطع باشه، اینا ذخیره هم نداشته باشه، باز به معذبی گرفتار میشه و باز موضوع به شکایت به اداره میآید که متاسفانه وقت هیچ کار ما از دست ما نمیآید. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان هم وایي چې خلک باید د چشاک د اوبو د کارولو او سپما فرهنګ مراعات کړي تر څو د استعمال لپاره کافی اوبه شتون ولري. دیگه ما از همه شهروندا خواهش می‌کنیم که همین آب صرفه‌جویی کنه. دیگه این سالا که بیشتر می‌فهمم که خوشسالیه دیگه آب صرفه‌جویی کنه که حداقل همه بتونه استفاده بکنه. زندگی تمام انسان‌ها بخیر حیوانات زندگی به آب داره و این آب منشأ حیاتی داره. باید در تمام مراحل یعنی در تمام مرحله زندگی که هسته باید ما از ضایع شدن آب یا بیجا مصرف کردن آب جلوگیری به صورت بگیرن. کوشش کنن ذخیره داشته باشن که سبزی آب جلوگیری بشه. اگر کشت و زراعتی داره به اندازه‌ای که مصرف نیاز داره به اون اندازه ذخیره کنه و استفاده کنه. د لویدیځې حوزې د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د ریاست د مسؤلانو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د وچکالۍ او د اقلیم د بدلون له امله د هیواد په لویو ښارونو کې د ځمکې لاندې اوبه کچه په بېساري ډول کمه سوې ده. د هرات ولایت اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 15 تنه د نشهیي توکو د پلورلو په تور نیولي. د هرات ولایت د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشهیي توکو د پلور په تړاو ونیول. له دغو کسانو څخه یو شمېر نشهیي توکي او 19 مرمۍ د ماشیندار هم ترلاسه سوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور 2 تنه ونیول سول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د 12مې امنیتي حوزې منصوبینو 2 تنه د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او د هرات له اوسیدونکو څخه د اختلاس په تور د دغه ولایت له اړوند مربوطه حوزې لخوا ونیول سول. له یادو کسانو څخه یو موبایل او یو شمېر نغدې پیسې هم ترلاسه سوي او اوس د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې یاد پیسې او ټلیفون له اسنادو له مخې خپل اصلي خاوند ته ور وسپارل سول. اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یک شنبه هرات شهر لمر 12 تیتای 12 غوریان نیمه و ریاض 12 تیتای 4 کروخ لمر 9 تیتای 2 او پشتون زرغان لمر 1 تیتای 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات د اوبو رسولو ریاست مسؤلان د هرات ښاریانو څخه د چشاک د اوبو په سپما کې د همکارۍ غوښتنه. د هرات ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې د اور لګېدنې له امله اټیوالو ته ډیری مالي زیانونه اوښتل.
او د هرات ولایت د مجاهدو ځواکونو لخوا 15 تنه د نشه یي توکو د پلورلو په تور نیول کېدل. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدو شم تاله سپارم.